که دا دویم که دا خشتخ کل خویونا دام دا حضور پاک دا معجزون یا معجزه ونو دا بٹی کی کور دنخ کلی خوی مرگرو سر خشتخ وی گاونڈی سر کلی خوی کافرانو سر کلی خوی دشمن سر بہترین خوی دا خیبر چه کل فتح شو نو یهودیانو یو سازشو کو یو خزا و زینبی نمو اغی پیغمبر علیہ السلام لڈوڑے اکڑا او دا کچق وخا دا گر چیلی و نظم حکر دے ولا پخکڑا او زہری پکی واجو چه ڈوڑے کی خود نبی علیہ السلام مبارک نوڑے اچھے تکلا خلی مبارک تے او رسولا لگا حصہ معمولی غندے تیرم شو باقی کی خودا صحابہ تیوی دا مخرج وی ولد اللہ رسولا وی دے کے زہر چولی شوی اخذ راو وقتا وی تا پا دے ڈوڑے کے زہر چولی دی وی سیب تا تا چا علوی وی ما تا دین وڑے علوی چی دا ناس کے میں پرتا دے خبر دا یو موجزہ دا حضور پاک وی او سیب ما پا کی زہر چولی وی دا دے ولے چول وی ماوی که دروغجن پیغمبر دن بخلاص شو او کرشتون پیغمبر ضرر بدتاو نرسی گورا مخکن منصوبہ جوڑا کرده اس کبل سوکو نو مضبوط سزا بیان کرده چه تا ما تا زهر ولی چو او اوکم بے کرده چه دا خدم لکے پانسی کے و چه دا خبر اکڑا نو نبی علیہ السلام او فرمائل وی زما معاف کرده ایسے مطلب چوی ما معاف کرے اخذ پویشو دا سی خوی خو ما دا چا ندلی دلی زور پا ما برد دے وقت عرص کولی شی او بیم زا معاف کرم ما وحلی شی ما وجلی شی ما جیل کے چولی شی ما لسزارا کولی شی او بیا من معاف کئی اگا خذ فوراً کلمہ وی خود مسلمانا کی بیا یو صحابی دا آغا زہر دا لاسا وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام دا آغی پا قصاص کے آغا خزم رکھ لرا اگو یو شریف کو دا سی خشتخوی خود پیغمبر علیہ السلام دا ورکو پا سفر کے بے دا مرگرو سرا دا سی خپلی خویو چی مرگری باو شرمے در یو دل پا یو سفر کے روانو نو یوزے کی دمک ولا خیمے خخک لے نو کارونا تقسیم شو چاوے زب سارویو بکم چاوے سارو لب گیا پیدا کو چاوے منگ با خیمے خخکو چاوے منگ با دروڑے انتظامو کو چاوے منگ با ساروی لال کو دا کارونا تقسیم شو حضور پاک کو فرمائے وی یو کارم پاکی پریخی دی خو گورے بزکو وی دا اللہ رسول ازا مونگ مور پلار تنا قربان سکار دی راتاو خوایا مونگ با پتا کارو نکو مونگ با پخپلا کو وینا یو کارم پریخی دی ابا زکو وی سیب راتاو خوایا وی تاسو چه ڈوڑے پخاوے و ترکاری پخاوے خشاک بسوک روڑی ڈوڑے بغیر خشاک پخیگی وی دا بزکو صحابه وی ندا اللہ رسولا دا منگ مور پلارتانا قربان پتا با منگ خشاک کو ولی وی تاسو دا خدای نیریگی و دا نیریگی تاسو ثواب خوخ دی زمان دی خوخ لار پیغمبر علیہ السلام تبرگی یا بلسی دیواغ زنگل تا او خشاکیو کو او قسم دی پر اخپل مبارک و گی روڑو او صحابه تے مخی گی او بکی ردی زمانے مشردہ سکا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق پا یو سفر کے یو سڑی چیلے علال کو ناغت سرمن استا نو جی سرمن تیستا نو دلی چیلی نے دا سے استل لکا سڑی چی دا وامی خنو بس نبی علیہ السلام ورپاسید وی ماتے پریده چی چل دتا وخی نو نبی علیہ السلام ولی یو طرف سرمن سوریک لائے او چې څنګه سوره کړو لک پوکې ورک اوسم خلق دا څه کوي
د چیلي ګډ نه چې سرمن داسې وباسې لکه د غواو د میخې غټولو د ویښتو ډکه شي او سرمن دم ضایع شي لږ پوکې ورکه سرمنو پړسېده صحابي وی لستوڼې اوچت که دا لاس یې ښکاره که او لاس یې د هغه سرمنې او د هغه غوښې منځ کې وردننه که او داسې زور یې ورکه سرمنې د هغه غوښې نه په خپله جدا کړه ور یې ښکته وی په داسې طریقه به سرمن وباس ګوره که بل سړی او دومره لوی شخصیت د خدای په لیست دومره لوی شخصیت او صحابه و به ځانونه قربانول نو بیا به غوښې له او یا وینې له یا چړې له ګوتې وړلې دا د پیغمبر علیه السلام خاکساري ده او د خشته ښکلې خوی او بهترین اخلاق یو موقع باندې نبی علیه السلام مبارک د صحابو سره په سفر روان سفر کې خو هر قسم حالات راځي په انسان باندې نو یو بڼو د هغه بڼ اونې وې پکې نو صحابو ته وې ځې وده شي غرمه ده نو صحابه وی چې کوم به ګوره اونه ونه به مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده چې د دې سورې دروند دی نو دا به د نبي علیه السلام شي نو یو ډېره ګوره اونه وه چې د هغې سورې زیات و مونږ نبی علیه السلام ته پرېښوده او مونږ په نورو اونو لاندې څوک یو څوک دوه د سورې لاندې پرېوتل یو صحابي وی چې مونږ څنګه راویښ شو کتل نو پیغمبر علیه السلام سره یو سړی ناست دی وی نبی علیه السلام مونږ ته آواز وکړه چې دلته راشي وی دا سړی راغی زه وتوم او ما توره د اونې تاویزانده کړې وی چې دې سنګ راغی راورسېد نو زما دا توره یې راواغېشته نو د تیکې نه وویسته نو چې د تیکې نه ایستله نو په کش د پیښو نو زه راویښ شم چې راویښ شم او ده سره توره په لاس کې ده او دغسې بربنډه یې نیولې ده او یې ما ته وایي څوک به دې رانه خلاصوي ما نه یریږي او که نه یریږي څوک به دې خلاصوي وی ما وی نه ستا نه ولې یریږم زه خو د لوی الله نه یریږم قسم دې صحابه فرمایي وی موږ د حضور پاک نه زیات بهادر انسان بل نه دی لیدلی تا نه ولې یریږم د لوی الله نه یریږم وی څوک به دې رانه خلاصوي ما وی الله خدای به مې نه خلاصوي وی چې دا ټکې مې ووی نو یې سړي وجود په رپېدو شو او توره تې پرېوت پیغمبر علیه السلام فرمایي توره مې راواغېشته وی مې چې اوس به تا باندې څوک خلاصوي صحابه وی صاحب زه خو اقدام قتل کړی دی تا پسې خو توره راغشتې ده اوس به ورسره څه کوو وی نه زه دې خدای بچ کړم ما معاف کړی دی ځه ما معاف کړم هغه سړي ته نبي علیه السلام سزا هم ورنه کړه او معاف یې کړو د هغې برکت ده چې خدای پاک هغه مسلمان اسلام یې راوړو مسلمان شو دا خوی د حضور پاک د ګاونډیانو سره د کافرو سره د عامو مرګرو سره په سفر کې په کلي کې د کلي نه بار داسې خشته خوی به ساته یو سفر کې غنیمتونه تقسیمول نو چې غنیمتونه تقسیمول نو دا باندېسیان خلک واغي خو د آدابو نه لا پوره خبردار نو وروسته به لږ لږ خبرېدلې دا نبي علیه السلام نه راغون شو څوک ورته ماله دا شی راکا څوک وایي دا راکا څوک وایي دا راکا څوک وایي دا راکا نو پیغمبر علیه السلام ول سیدونه هم ورکوي او ورو ورو ته په شا شازي چې دې خلکو خو د تنګ کړم نو چې کم صادر نبي علیه السلام د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړی نو هغه یو اونه کې ونښل نو زر وایي ای مسلمانانو دا صادر خو خپل راکې کړ او وی قسم مې د الله په ذاتي که د ځنګل د دې اون عمره مال را سره وي دا ټول به مې په تاسو کې تقسیم کړی یو باندېسي راغی او د نبی علیه السلام صادر دی غاړې ته تاو کړی او دا صادر یې کلک ونیوه او زور یې ورکړ دومره زور یې ورکړه صادر یې راکړه چې د پیغمبر علیه السلام په دې سک باندې یو پټه جوړه کړه او باندېسي ورته څه وایي وی تا سره چې د خدای کوم مال د شا به مال راکړه حضور پاک ورته مسکۍ شو ویې خندل
او پوه شو چې دا بانډیسي دی او د مجلس د آدابونه او د پیغمبر د آدابونه لا نه دی خبر. ادا ګمان کوي چې ګنې بس دا یو مشر دی او خلکو له مالونه ورکوي. نبی علیہ السلام فوراً صحابو ته حکم وکړ، مسکی شو، ویې دله څه ورکړئ چې څومره څیزونه یې وله ورکړي. دا خشتخوي خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار له ورکړ. صحابو سره به خوش طبیعتۍ کول، دا هم د ښه خوی نښه ده. یو بوډۍ راغله نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی ما ته دعا وکړه چې خدای مې جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. په جړا شو، ها بوډۍ جنت ته نه ځي، داسې منځونه کوم او روجې نیسم. نبی علیہ السلام ورته مسکی شو، وی ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي، وی تا به خدای پیغله کي ځوانه به دي کي نو جنت ته به ځي. بوډۍ خو به نه چې جنت ته ځي، ځوانه به شي. نو بیا ښځه خوشحاله شو. یو بل صحابي راغی، وی دا الله رسوله ما له یو اوښ راکړه، په سفر پې ځم. وی ورکې دله د اوښ یو بچی ورکې. وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم؟ زما خو غټ اوښ په کار دی چې سفر پې وکړم. وی خندل، وی ولې اوښ د اوښ بچي نیسه؟ تا له اوښ در کوم که نه، اوښ خو د اوښ بچي. دا د حضور پاک خوش طبیعتي. یو صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه، هغه به د بانډې نه راته، نو نبی علیہ السلام له به سبزي راوړه د بانډې نه. او چې کله به ته نو پیغمبر علیہ السلام چې به څه وچا به سره وړي بیا وله ورکړه. دغه صحابي خوشطبه و ډېر، نو پیغمبر علیہ السلام هم خوشطبه خلق خوښ. دا مجلس کې خوش طبیعتي سنت ته ګوره، دا منع نه ده. یو بل سره خلق ټوقې کوي، ټقالې کوي او خنداګانې کوي، خوش طبیعتي. د یو بل ملنډې کول او سپکاوی کول دا په شریعت کې منع ده. که یو سړی داسې خوش طبیعتي کوي چې د بل عزت ته پې نقصان رسېږي، بل پې په مجلس کې رچه کېږي او بل پې په مجلس کې بېعزته کېږي، دا بیا منع ده. چې بل پورې ټوقې نه ټوقې کول یو انسان پورې منع دي. او که داسې خوش طبیعتي کوي چې هغه بل پې نه رچه کېږي او بل پې ذلیله نه شي، بل پې سپک نه شي، دروغ پکې نه، نو دا خیر دا خوش طبیعتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. دې کې سم نشته. لکه بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے، وی یو ځل اخیری بیماری د حضور پاک وا، وی د بقی مقبره ته تللی. وی چې څنګه راغی نو وی زما سر خوږېده، ما یوا رأسا، سر مې مات شو، سر مې خوږېږي. وی حضور پاک او فرمایل بل وانا ورأسا، عائشې زما سر خوږېږي. مې چې د الله رسول سر مې ډېر درد کوي او مرم ته، وی ما ته او فرمایل ګوره خوش طبیعتي کوله چې عائشې هېڅ فکر مه کوه، که ته مړه شوې نو خوش قسمته، زه به د قبر ته ښکته کړم او جنازه به د باندې وکړم. اوس ښځې ته چې دا خبره کوي چې که ته مړه شوې او جنازه د باندې کوم، نو ښځه خو په دې خفه کېږي. نو عائشہ بی بی پہ خپه شوه، وی زما هم دقه خیال دی، او که زه مړه شوم که نه نو مازدیګر به زما په ځای بله نوې ښځه راوستي. حضور پاک ورته مسکی شو، ورته وی نه عائشې، وی ستا دا سرخوږي به جوړ شي، ته به ترې ښه شې، او زما دا سرخوږي زما د هغې بیمارۍ شروع ده چې د کمې بیمارۍ نه به زه پانه سم او الله سره به ملاقات پکې وکړي. دې بیبیانو سره خشته ښکلې اخلاق او خوش طبیعتي وه. به هر کیف د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي به بانډې نه راته، یو ځل په بازار د مدینه کې سبزي خرڅوله، سوده خرڅوله. نبی علیہ السلام غلی غلی ورته چې را باندې پی نشي. ګوره داسې به څوک وکړي څومره ښکلی اخلاق. او چې څنګه ورغی نو د شانه ورته کېناسته او پیغمبر علیہ السلام د لاسونه اوږده کړل او په دې سترګې وله کېښوده د شانه، لکه سړی د شانه چا په سترګو لاس کېږدي. دا سړی وی من هو سوک دے پریده دا سوکے. او نبی علیہ السلام مسکی گری او صحابم حیران دی. نبی علیہ السلام دے لاس لزور ورکا دی من ہو خود صحابی چی دے گھٹ کے او قتل نو وی پیجن چی دا خو پیغمبر علیہ السلام زر لاسون دا شان تاو کر او دا پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارکی ونی ونا او دا خیٹے و پوری مگل. نبی علیہ السلام تے لاس پریخا نو پسر والا لاس کیخا وی دا امرائی خرسوم سوک بے والی، حالانکہ خمرائی نو
اصیل انسان و اصیل خسوکنالی خوش طبیعتی کول وی دا امرائی خرسوم پسو بے والے حضرت ظاہر سوئی وی دا اللہ رسول گوری کوٹا باو خیجم دا تبا میں واپس کی بیا بسکے حضور پاک مسکے شو وی لیکن عند اللہ لست بکاسدن وی که خلق در تا کوٹا وی نو وی دی در تا دا خدای پنیس کوٹا نی دا اللہ پنیس کرے یو یهودیو پیغمبر علیہ السلام بتے چه کل با ضرورت راغ میلمانو نو قرص سودا بیتے رونا داغن ایسا کجور قرص کرے وے زید ابن دسنا اس که دا نیٹا لگ وقت پکی او سور دا پاتے شو نو دا یهودی را گا او نبی علیہ السلام تا مخامخ خود رے وی دماغ دا قرص اچھے در باندے پوری دے اگا کجوری امانا راگ حضور پاک هم حیران دے چستا نیٹا کی خلاص و رزشتا او دا تولی دا سی ذر راگے نیٹے نمخ کی راگے او دی سلی فوراً دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی شروع وی تاسو هم دقا سے کوئے دا خلقونا قرضون اوڑے و خورے بیانوان کوئے او تاسو دا عبدالمطلب اولاد چیئے کنا چال اخپل حق نوان کوئے بدی را دے شروع کرن صحابہ گر چاپے رو صحابہ کو بدا حضور پاک نا قربانے در دیس سڑی تا پٹے اشارے کئی کہ بار بوزے کا بنو او دا نبی علیہ السلام مخ کی خدا تا مونگ غگدن شکون بار بدا سرگورو تو سنگنا مونگ مخ کی دا مونگ دا پیغمبر بیزتی کے حضرت عمر فاروق ٹنگ نشو اے دا خدا دشمنا تعالی شرم نرازی شرمے گی نا چی دا مونگ مخ کی دا مونگ دا پیغمبر بیزتی کے اوستا نیٹا کے خلاروز اشتا او کبل خبر دیو کچھ برابر دی حضور پاک مبارک حضرت عمر تا غصش کبل سرے وے و پی خوشحال شوے چلکا نیٹا کی در سلور وز اشتا نو تا مخ کی وزی رازیو دا سڑی بیزتی کے حضرت عمر تا غصش وے عمر بد دیو کرل وے سیب تا دا نیٹا کشتا و دا مونگ مخ کی تا تا بد ردوئی وے عمر دا تا میرا ننوا تالا دا سے نوا پکار تالا دا سے پکار وا چی دتا دم نصیحت کرے وے و ما تا دم نصیحت کرے وے دتا باری دا نصیحت کرے وے چی رو رے اپکے گا من نیٹا دلاشتا دا نیٹے نمخ کی غفتل مکوا او که قرض غواړي نو په داسې طریقه مه غواړي چې د سړي بېعزتي کوې په نرمۍ غواړه او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وی چې د چا نشې والی هفته مخکې وله تیار ساته څومره ښکلي وی ځه عمره دې بوځه شابه د ده چې څومره حق یې هغه وله ورکړه او لږې وله زیات یې م ورکړه ځکه دا مسدا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته ستغې خبرې وکړې نو چې بویه ته او هغه حق یې ورته برابر کو او هغه زیاتي ورکولې نو هغه یهودي ورته وایي وی عمره زما حق پوره شو دا زیاتي ولې راکې وی نه دا نبی علیہ السلام حکم کړی چې زیاتي ولې لږې کجورې ورکړه وی زیاتي ولې راکئ وی تا ته ما یو څو خبرې وکړې نو نبی علیہ السلام وایي چې خفه دی که وله زیاتي ورکړه چې خوشحاله شي وی عمره ما پیژنې وی نه وی زما زید نوم دی زید ابن دسنا وی ښه ادا یهودیانو هغه لوی مولای ته ویم یاره وی اوس خو مې دنه ډېره ګیله وشوه که یو ناپویه سړی وي او دا کار دې کړی وي نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولی تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي صرف یو څو صفتونه مې پکې نه لیدلي نن مې پکې هغه کتل یو صفت په زمونږ په کتابونو کې د دا دی چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفت چې دې به ښه خوی لري چې ته دې څومره غصه کوې دې به غصه نه کوي او د غصې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالوي نن ما غصه که لیکن غصه نه کړه د هغې په ځای ښه خوی استعمال که او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي نن په ما باندې رحم وکړه دا یو څو صفتونه پکې ما نو لیدلې نور مې پکې ټول صحیح کړي دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخر زمانې پیغمبر دی او که نه دی وی راځه عمر ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شه
راغی نبی علیہ السلام تا وی دا اللہ رسول خفا کېږه ما قصدن ته لږ وچېړلې ما وی چې ته به غصه کېږې او که نه د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا دی چې غصه کېږي به نه ما وی دی غصه کوم چې دی غصه کوي او که دی رحم کوي د ښه بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په ښو ورکوي د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي تا ماله د بدو صفت په بدو رانه که په ښه دی رانه راکړه پته ولګېده چې دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ما ته کلمه وښایه خدای پاک مسلمان کړي یو کافرو د یمن د علاقې و مشر او د هغه نوم سمامه و سمامه ابن اساد مکې ته ته عمرې له او صحابه کرامو له په مخه ورغې ګرفتار یې لوی سړی ټولو خلکو پیژنده چې وینې و نبي علیه السلام لی راوست وی دا څوک دی وی صاحب دا د یمامې د یمن په سردارانو کې یو لوی سردار دی وی څوک وی سمامه ابن او دا هغه سمامه دی وی د جومات د ستن پورې وتړی وی تړه چې وی تړه ډوډۍ د چای بندوبست هغه زمانه کې چای خو دې زمانه کې ده خو لکه د خوراک خوردونوش بندوبست ولا وکړي خفه کوی به نه سهار وختي حضور پاک راووت ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب زړه کې مې درې خبرې یوه دا ده که مې وجنې بلکل مې مړ که ستا لاس کې ان تقتل زاده من خو یره ګورې د قوم سردار یم ډېر لوی سړی به مړ کې ګور لوی وینه به توی کې نو دو خبرو ته اشاره ورکړه چې لوی سړی یم نو ولې مې وجنې سره کوټې خونې او بلې دې ته مې اشاره ورکړه چې د ډېره لویه وینه به توی کې د قوم مشر به مړ کې ګورې قوم به دنه تپوس زما کې او که احسان کې خیراتی مې پرېږدې نو ډېره زیاته شکریه به دې ادا کړه او کمال غواړې نو ما ته اجازت راکړه چې اطلاع ولېږم خپل قوم ته او څومره فدیه غواړې چې زما راشي دله بدل درکړم حضور پاک ورته هېڅ غږ ونه کړي سار وقتی پہ بیا راغے بیا دی تپوس کی ما اندک یا سماما سماما سے سوچتے دے ویسے بغا پرونے دری خبری کی مدتا کرے کمی وجنے نلوی نم دی را باندی کی گی گوری دا قوم سرداریم لوی اوینا بتوے کی او که احسان کے نو پا ما بدا سے احسانو کی چیزا ما ٹول قوم بستا احسان من دی کمال غواړي حکمو کا چیزا لراو لیگم سمره چې غواړي ما پرېږده بیا ورته غږ ونه کړه په درېیمه ورځ بیا تپوس کوي ما عندک یا سمامه وی صاحب پرون چې مې درته کومې درې کړي دي همغه درې خبرې دي صحابو ته وی اطلقو سمامه وی پرېږدې زه خیراتي مې پرېښود چې پرېښود نو دې لاړ د مدینې شریفې نه بار ووت یو باغ و په هغې کې ولمبل او واپس راغی حضور پاک ته کېناست وی د الله رسوله ما ته کلمه وښایه زه مسلمانېږم خدای مسلمان چا وی دا ولې وختي دی ولې ایمان نه راوړه وی بیا به خلک وایي چې د یارې نه مسلمان شو چې اوس پړدلم او پرېنستم اوس ایمان راوړم بیا به خلک وایي د یارې مسلمان شو وی اوس دی ولې ایمان راوړه څه چلو وی درې ورځې ما د دې پیغمبر او د ده د ملګرو خوی وکتل وی قسم دی دا د عام انسان خوی نه دی معلومیږي دا چې دا د خدای معزز او مکرم پیغمبر دی او د دې ملګرو چې ده کوم اصلاح کړې ده او د خپلو ملګرو ته کوم خوی او اخلاق ښودلي دي دا عام سړی نشي ښودلی ما د ده او د ده د ملګرو ښه خوی ولید نو ما ته خدای پاک د هغې د برکت ایمان را نصیب مکه مکرمه چې کله فتح کېدل لس زره لخکر د مسلمانانو را روان دي په مکه باندې 10,000 بلکې په لاره نورم زیات شو او چې څنګه صحابه رالل د مکې خلکو ته پته نه وه چې په موږ باندې به مسلمانان راځي او حمله به کوي بس په دې لاره کې چې دوی را روان او مکې ته نږدې شو نو هغوی ته پته ولګېده خبر شو
صحابه زنانو سوی چې دا وروسته مسلمانان شوې وی چې مونږ خبر شو مونږ وی چې اوس بس کوو اوس خو تښتېدیم نه شو او مونږ دی مسلمانانو سره ټول عمر ظلمونه کړي دي جنگ احد کې پې مونږ ورلو نو یا کسان صحابه مو شهیدان او غزوه خندق کې پې مونږ ورلو هر وخت کې مونږ په دوی حملې کړي دي او دوی ته هم ضرر او اوس دوی رالل چې مونږ سره به څه کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي زمونږ حیا لاړه عزت هم لاړه خدای زمونږ لوڼو سره به دا صحابه څه کوي لکه دشمن چې په یو قوم حمله کوي نو ښځې هم ترې تښتوي او لوڼ هم ترې تښتوي او مال هم ترې تښتوي او ورسره چې سیخ وښیي ورسره کوي وی مونږ وی چې دا خو زمونږ دشمن دی ډېره موده پس راغی او دا مونږ د دې مکې نه شړلي دي اوښکلي هم دي بیا هغه تاو یې پاړه کېدی کورونه ته مونږ قبضه کړي دي هغه تاو یې پاړه کېدی مالونه ته مونږ قبضه کړي دي هغه تاو یې پاړه کېدی په احد کې او په خندق کې مو سره زیاتې کړي دي هغه تاو یې پاړه کېدی نو نن به دوی مونږ سره څه کوي وی مونږ وی چې اوس تښتېدیم نو شو عزت لوټ زمونږ مخکې به زمونږ د لوڼو عزت لوټ کېږي او زمونږ د خاوندانو په مخ کې به زمونږ عزت لوټ کېږي وی دا به څه کېږي وی مونږ دروازې بندې میانس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی اعلان صحابه ته وی که چا ځان پسې د خپل کور دروازه بنده کړه هغه ته به غږ نه کوي هغه په امن دی وای چې څوک د بیت الله جومات ته داخل شو هغه هم په امن دی غږ به ورته نه کوي او د مکې چې کوم مشر ابو سفیان دا هغه ابو سفیان دی چې په احد کې د کافرو سردار دی په غزوه خندق کې د ابو سفیان کور ته نه کسان جومات کې ځان را دننه کړی دی بیت الله سره خوا کې نو صحابه خو لږ معمولی جنگ یو طرف کې شوی و نورو نه شو لګیا دي د بیت الله طواف کوي زنانه وایي چې مونږ ماشومانو ته وایي چې بچې خلکو وایي چې صحابه را روان دي او په مکه حمله کوي دا اطلاع جوړ دروغ وخته ځکه زمونږ په کور غواړو څوک رانه مونږ خو رب چې زمونږ عزت او زمونږ حیا او زمونږ د لوڼو حیا به نن لوټ کېږي مونږ ته غواړو چا پورته ونه کتل ورشئ بچې وګورئ چې د اطلاع دروغ ده او که رښتیا ده وی په یاره یاره ورونه لرې کړل او ماشومان هم ولېږل وی ماشومانو را منډې کړې وی راته وی چې مورې خورې هغه صحابه خو راغلي دي هغه مسلمانان نو څه کوي وی هغې خو تورې غورځولي دي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه او چې کمې ښځې به مخې له ورتلې سر به یې ښکته کړم نظر به هم چاته نه کوم خدای د دغه بهترین اخلاق او اثر سکو د مکی چې څومره کافرانو په دغه یو ورځ په دغه یو ټیم خدای ټول مسلمانان کړل دا که صحابه او پیغمبر علیه السلام دا خوی نه استعمال کړي نو څونه وینې به توی شوې وي او تاریخ کې به تر ننه پورې دا لیکلی شوي چې مسلمانانو د مکې په کافرانو ظلمونه کړي دي چې دا څوک نشي ثابتوي او دا مثال زما رونو د نبی علیہ السلام د صحابه هم کله چې مصر فتح شو مصر ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې کله مصر فتح کا نو حضرت عمر ابو عبیده ته وی چې ګورې د مصر خلق دا ګورې یو پوټې د اخلاقونه پریوتې دي هغې پروانه ساتي مهرباني کوه ملګري دې پوهې که ګورې هسې نه بد اخلاقي تلو نشي صحابه و بخکته کتل نو حضرت عمر فاروق چې کله مصر فتح شو نو ابو عبیده گورنر شو نو عمر صاحب ځان سره ملګري واغېستل دی چې دوی د مصر دغه تماشه کو مصر ګوري ځکه مصر خو هغه علاقه ده چې د زمانې حضرت یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام حضرت موسی علیه السلام دا پکې پاتې شوي دي او فرعون مصر او لوی لوی فراعنه او کافران پکې تیر شوي دي د دین یو لویه تاریخي سلسله لري حضرت عمر د ملګرو سره روان شو یو ملګري وی چونکې څاروي کم او خلک زیاتو نو دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شو نو اعلان یې دا وکړو چې یو منزل به یو سړی بره سوري بیا به کوزیږي بل به خیږي
څوک به په اوښ سفر کوي، څوک به اوښ نه پړي نه نیسي، څوک به بیا خیږي، بل به پړي نیسي. وی زما د حضرت عمر سره نمبر راغی. وی چې نمبر څنګه راغی؟ وی عمر بره ناستو په اوښ باندې او ما پړي نیولي چې هغه خپل مقام ته ورسېد. وی ما ته وی اوښ ودروه، راځه اوس ته بره خیږه او زه به لاندې کوشم. امیر المؤمنین ته ګوره، حضرت عمر هغه امیر المؤمنین دی چې د ده په وخت کې 2,00,000 مربع میل علاقه فتح شوې ده. دا ټول د روم علاقې او د فارس علاقې او د عربو او د مصر، دا ټول د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوې. یو زبردست بادشاه چې د نوم اورېدو نه به خلک یریدل، تر دې حده پورې چې کافرانو به بچي د کول د عمر نوم به غیشته. عمر د پسې راځي نو ماشوم به غلی شي. دومره دبدبه او دومره روبې دی. لیکن چې کله د ده هغه منزل پوره شو، غلام ته وایي هله بره اوښ ته خیجه. غلام متوي صاحب زه خو ستا غلام یم، نوکر خو دې ته وایي چې د اوښ پړي نیولي، زه به اوس بره ناست یم. پیشبه انصاف دې ته وایي. غلام یې بره په اوښ باندې کښېنو، حضرت عمر پړی ونیو، د غلامۍ کار کوي. غلام ډېر وایي صاحب شرمې مې رسواکې مې دا خلک به څه وایي؟ وایي نه انصاف به کوم، الله نه یریږم، مصر پورې به ته پیاده روانې شې، څه مزل به کوو، ته به سورې، ما به پړي نیولي چې زه ستړی شم زه به بره وخیږم، ته به کوز شې بیا به تا پړي نیولي، چې ته ستړی شې بره به وخیږې بیا به ما پړي نیولي. په دغه طریقه مصر ته ورسېده. اوس د خدای شان ته ګوره، عاجزۍ ته او خوی ته ګوره چې مصر ته کله نږدې شو نو دا هغه وخت و چې د عمر د کوزېدو وخت و، د غلام د خطو ټیم اوښې ودرو. غلام ته یې بره خیږه. وی امیر المؤمنین مم شرموه، مصر دروازې ښکاري، تا به پړي نیولي او زه به بره ناست یم او مونږ له به د مصر یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتي. د خلک به څه وایي؟ وی پام کوه بس انصاف دا دی چې اوسه پورې زه بره سورم. اوس د خدای شان دی چې تا له نمبر درکوي، دا د خدای کار زما کار نه دی. اوښ ته خیږه. صحابه ورته راغلل چې امیر المؤمنین د خدای دپاره راشه خیر دی، د دې په اوښ کښېني، مونږ به بل کس کوز شو، ته په اوښ باندې بره کښېنه. دا ټول یهودیان او عیسایان را روان دي او په لاره کې زمونږ استقبال کوي. دوی به څه وایي؟ وایي چې دا امیر المؤمنین دی چې پړی په لاس کې د اوښ نیولی دی او غلام بره ناست دی او د پړی نیولی دی. مونږ به رسوا شو، به شرمېږو. وایي چې تاسو کې اړو تهذیب نشته، د خپل مشر په قدر نه پوهېږئ، د خپل بادشاه په قدر نه پوهېږئ او د پیغمبر د دوی لوی خلیفه په قدر نه پوهېږئ. د خدای روی ته وګوره، مهرباني وکړي اوښ باندې کښېنه، مونږ مه رسوا کوه، مونږ مه بېعزته کوه. حضرت عمر وی انصاف دا نه دی، انصاف دا دی چې غلام نمبر د غلام دی به بره خیږي، ما به پړي نیولي. چې مصر ته ورغلل، د مصر سړو ښځو یو شان استقبال ته ولاړ. یهودیان او عیسایان لارې ډکې د عمر نوم دی، د عمر قافله روانه ده او کتابونه یهودیانو عیسایانو سره دي. ګوري ځکه چې په پخوانو کتابونو کې څنګه د پیغمبر علیه السلام صفتونه دغه رنګې پکې د نبي علیه السلام د صحابه او د ابوبکر او د عمر صفتونه. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره. بهر کیف چې هغوی سره کتابونه دي. وی کم اوښ وی صاحب چې دا پلانکي دی کې اوښ را روان دی، دا د امیر المؤمنین اوښ دی چې بره یې ورته دا وکتل. وی دا چې کم سور دی، وی زمونږ په کتابونو کې دا امیر المؤمنین نه دی، دا د آخر زمانې د پیغمبر دویم خلیفه نه دی. دا مونږ خو وی چې رښتیا ستاسو دین رښتیا دی، دا نه دی. هغې ورته وی نه دا نه دی، دا غلام دی، د اوښ پړی چې چا نیولی دی دا امیر المؤمنین دی. هغې چې کتابونو ته بیا کتل، حضرت عمر ته یې کتل، وی واقعي دا امیر المؤمنین دی. زمون کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفتونه دي هم پکې شته، او یو صفت یې دا هم دی چې دا پړی کم نیولی دی. ډېر یهودیان په دغه خدای مسلمانان کړل. حضرت عمر اعلان وکړ، وی ګوره د یهود ښځې په اخلاقو کې یو پټې کمزوري دي، نو دوی به تاسو ته ځان مخکې کوي، پام کوئ ګورې نظر اوچت نه کوي.
نظرونه مخکته وړي څنګه حضور پاک او داغه صحابه د مکې د فتح په دوران کې خپل نظرونه ښکته کړي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن. سړي به سر ښکته کوي ښځو ته به نه ګوري او ښځې به سرونه ښکته کوي او سړو ته به نه ګوري. دا ګورې اخلاق دی، دا یو خوی دی. نو واقعي د مصر ښځو ځانونه بربند کړي چې کوم یهودیان عیسایانې وې، د چا مټې ښکارېدې او د چا پنډې ښکارېدې او د چا سینې ښکارېدې او بازارونو کې سوداګانې خرڅولې چې په دې چل به دا صحابه مونږ دوکه کړو مونږ ته به وګوري او یو بل سره فیصلې کړې وې که څوک لاس درته اچوي نو ښه په رضا ورسره خبرې اترې ګپې شپې لګوې. لیکن صحابه چې راغلل دې ښځو ته پورته هم نه کتل. اخلاق ولا چا جوړ کړي دي د دواړو جهانو سردار مبارک، پورته یې مته نه کتل. دغې ښځو نه سوداګار هم نه کول، ښځو ته نظر هم نه کو. قسم دې د صحابو په دغه اخلاقو خدای د مصر ښځې او د مصر سړي ولکان او د مصر ځوانان مسلمانان کړل. د ښکلې خوی او سرې نن د مسلمان خوی کم دی ته رسېدلی؟ رښتیا ووایه، ګاونډي نه ګاونډي په ضرر کې دی، د رور نه رور په ضرر کې دی، د پلار نه زوی د زوی نه پلار په ضرر کې پروت دی، د رشتہ دار نه رشتہ دار په ضرر کې پروت دی. دا خو ښه خوی نه دی. خدای مونږ خفه که بنده مونږ خفه که. دا د حضور پاک اخلاق دی، دا د مسلمان خوی دی. دوکې مونږ کو، غلاګانې مونږ کو، ګډون مونږ کو، په لاره مسلمان پورې مونږ خنداګانې کو، ښځو ته مونږ نظرې کو. د دنیا بدعملی نن مسلمان کوي، خفه کېږي ما. د دنیا بدعملی په موبایل باندې فلمونه نن دا ټول واړه په دې ګند اخته دی. خدای د پاره کې، خدای د پاره کې دې وړو له او دې زنانو له موبایل یې مو ورکوئ. ټول کشر کل نن په 40 او په 50 روپۍ باندې میموري کارت د فلمونو نه ډکوي او ورته ناست دی هغې فلمونو ته ګوري. بچیم تباه کړل، ګمراهان هم کړل، د دنیا هم غرق کړل، بدنیم پې تباه شو او روحانیم پې تباه شو. دا واړه چې لویږي دي نه به څه جوړېږي؟ کور کې دننه جنکو سره موبایل دي او په موبایلو کې فلمونه ګوري او هلکان او جنکۍ په موبایل باندې په پیکیجونو کې یو بل سره ګنټه ګنټه خبرې کوي. قوم کم طرف ته لاړ؟ په نیټ باندې او په کمپیوټر باندې لګیا دي دا قوم او بربند فلمونه ګوري او په موبایلو بربند فلمونه ګوري او په ډیشونو لګیا دي بربند فلمونه ګوري. ته د کمې مسلمان یې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روان نو یو ځای کې ډول ډنګېده، ډول سورنا، نو غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ ګوتې وویسته نو بیا ډنګار راته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ نو بیا ډنګار راته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ او ډنګ ډنګ ختم شو نو ملګري ته وی اوس خو ته څه نه اورې که نه؟ وی نه. وګونې ګوتې وویستې. وی زما دې د الله په ذات قسمې که ما حضور پاک په دغه حالت نه وي لیدلی ما به دا چل نه وی کړی. دغسې ډنګار و نبي علیه السلام په غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې ګوتې لرې که بیا ډنګ ډنګ خته نو بیا ومنډلې. نو چې سمن دلال نو بیا ډنګ ډنګ خته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو هغې به د ګندونو او د سندرو او د ډنګار دپاره په غوږ کې ګوتې منډلې چې اورو یې نه. او نن خلکو د سندرو دپاره په غوږ کې هغه شیزونه ورکړي دي چې وویرو. داسې ده که نه؟ په موټرسایکل به ناست دي، یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او سندرې پې اوري. په ګاډي کې به ناست دي، یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او په هغې سندرې اوري او ګانې پې اوري. دا زمونږ اخلاق دي، دا موږ مسلمانان یو، دا موږ د پیغمبر په لار روان یو. موږ نه به خدای تپوس ته دی نه کوي. زنا یوازې د مخصوص اندام نه ده، د سترګو نظر دا هم د سترګو زنا. د پیغمبر علیه السلام وی د سترګو زنا دا یو ښځې ته یو تصویر ته یو ګن ته کتل دی. د ژبې زنا دا جدا ده. یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کول دا د ژبې زنا ده. نن ټوله دنیا د ژبې او د غوږ په زنا کې مبتلا ده او دا وداړو زه ګناه نه ښکاري. دی دا نه وایي چې دا زه ګناه کوم. حضور پاک ته یو صحابي راغی وی صاحب ایمان ته مې لکېږي خو د زنا نه اړه نشم صبرولی.
نبی علیہ السلام ورتا صحابه اوف اوف وی مالا پکی دا زینه اجازت راکا مسلمانے گم صحابه اوف 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 دا سکے دا حضور پاک پا مخ کے دا سکے قسم خبر کے شرمے گی نا نبی علیہ السلام دیرو خیار دے قسم دان تیرا نزدیک پہ دل تراش وی تحبه لی اختکا وی تب دا زنا خپل خور لخوخا کے استا خور سر سوک بدمالی کئی وی ندا اللہ رسول قربان زبے سنگ خور لخوخا کم زما خور سر بسوک سنگ بدمالیو کی او بل سوک بیم خور لخوخا نکی وی مور لبے خوخا کے وی قربان سنگ بے مور لخوخا کم بل سوک بے مور لخوخا نکی وی خور لبے خوخا کی لور لبے خوخا کی خزی لبے خوخا کی وی قربان نیزه لور لخواخم نیزه خور لخواخم نیزه خزی لخواخم او نبی بل سوک خزی لور لخ خور لخواخا کی نبی علیہ السلام بیتا چوے چی ما تر زینه اجازت را دا بچا سره کرے دا با دا چا خوری که بنی دا با دا چا لوری که بنی دا با دا چا موری که بنی دا چا خزبی که بنی نو تخپل خز خور سر دا نخوخی چی بل سوک بدمالیو کی نو تپر دا لور خور خز سر سنگا که وی بس سیب توبه میدن توبه نغوانم زنا حضور پاک والا پسینه لاس کے خوا دقا سی واللاس کے خوا او دعای وطاو کرلا اللہم طهر قلبه نقی قلبه زلو والا خدای پاک کے او خدای دا اندام پاک کے ویچی پسینه لاس را لکی خو دا حضور پاک دا لاس مبارک سرات میں زلط دا سے ننواتل چی پردے خدا سکے خپل خدتا من خواہشات ختم یعنی امت پا طبع کے لگیا ہے پا نفت باندے و پا موبیل باندے علکان و جنکے یو شان پا گناہ کے مبتلا دی زیم دا خدای خواہ زبرانشی بیگانی توفان پا 15 منٹ ٹنگ شوے ہو سمو خیال جائے ہر سبے در باندے اڑولی کو بینے وڑولی تے یو 10 منٹ دا بیگانے توفان او دا باد در باندے ٹنگ شوے ہوئے ہر سبا تباو بابو او دے کڑی دی کنا دا سیلابونه خو خدای مونږ ته نمونه خودلې دي دا زلزلو خو مونږ ته خدای نمونه خودلې دي دا د خدای غضبونه په مختلفو شکلونو کې نه راځي څوک چا باندې په یو طرف ورواړي او په چا په بل طرف ورواړي زمارونو مونږ به خو استعمالو خو یوازې دا نه چې خلک څوک ته کنزل کې وته ته چپه دام خو دی خو دا دی چې مسلمان سبا ضرر نه رسي د خپل جبه حفاظت پکې د سترګو حفاظت پکې د غوږ حفاظت پکې د ګنا نه خو دا دی چې گاونډي ته پلار مور دوستا ضرر بن رسه خو دا دی دوکه بنه کې خو دا دی چې مسلمان سره ټګي بنه کې دا خو د خو ډېر قسمونه دي نبی علیہ السلام فرمائے المسلم مشہور حدیث تاسو سکول کتابونو کې مشتا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده مسلمان هغه چې د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ واه کنن د مسلمان د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی د څنګه مسلمان دی په جبه ضرر پلاس مسلمان ته ضرر گاونډي د نور کې ولا په سوداګانو کې ګډه کول برا سنگ ٹماٹر پراتی لاندې سنگ پراتی ځکه دکاندار نه چې سودا کې بر یو شی پروت لاندې بل شی پروت دی مونږ په لاره کله وایو الکه دا خو ډېر ښه ټماټر دی ودرېږه لږ ملان سره والو چې دکاندار ته وایي لکه ټماټر هغه لاندې نه تله ورړم هغه وړې وړې سوابېرو په شان درته اچي نه حالت دی ابل روزانه خپل را روانم تورې خرڅېدل ورته مې تورې دا ګوتې بدن سره راوړل سبزی ده اصلی ته مې لکه تورې الکه خراب چتلی نه نه مولوی صاحب تا باندې خراب شي خرڅو دا خشه ده پیسو خرڅه پدې راو مړي لما په خیال په غونډه ګوتې کې سلور یا درې پاکي وي باقي ټوله ترخه اوس خا نه بلودن درې مرو نه مسلمان دی خبر اخلاص ٹھیک ہے 50 روپے اصل روپے ہمارا جیب لاڑے اس پرواہ نہیں کرے لیکن تب بچول دا رزق سنگ گٹے دا روزی سنگ گٹے کھٹکو دے گوتو تا نہ گورے بار پکی سنگ او دن پکی سے شے پروت دے دا دے خرمانو دا الوچو دے کریٹ تا نہ گورے ساری سنگ جوڑے دن پکی سے شے پروت دے دا مسلمان دے غلا خرسے دے حضور پاک راغے چې لاسه پکیو منډلاله دم دوا مرګ ته دا وایي ویسه باران پېښې وې دي باران په سر کېږي که په ویخ کېږي
سروج ته او لاندې لمده ده. وی دا لمده پې د پاسه که چې خلکو ته ولګي چې دا لمده ده. من غشنا فلیس منا، چا چې زما امتي مسلمان سره ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان. څومره ټګی نن کېږي. ځکه نه سوچه چې ماله پیدا کړه الا ما که دوه سرورو مسلمانانو سره یې نه وي ته خو یې د بل ځای نه راوړی که نه. دا نور څیزونه توبې به وباسې، پیسه پسې طریقه پیدا کا. بس خدای گواه دی کله میړه له دا راشي. میں کدی زمانه کې محمد مصطفی موجود وي کنه صلی الله علیه وسلم، قسم دې خلکو باغه سرم دوکه کړي و مال به ته پسې طریقه واو. که صحابه موجودو د هغې جیبونه هم دې خلکو وای نه به یې پرېږدي. دا داسې دور مال او دولت دی. بس دې ته نه ګورې چې د ما بل مسلمان جیب و دې قبر نه خو به زه ځم، دې قبر نه به نه ځې. ته خدای نه منې، د قبر تیاره نه منې، د خدای زور نه منې، ته چې ما نه به خدای دې تپوس به کوي. ولې دوکه کوې؟ اخلاقیات دې څه شو؟ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور پاک وی دې له راغلم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. صحابو ته یې وښو، تابعینو هغوی نه زده کوه، خوی لاړ برباد شو. دمتوب شروع دی، جناکاری شروع ده، موبایلو کې نخرې شروع دي. ما ته مخکې ورځو کې یو ملګری تاسو ټول پیژنئ، ما سره کله کله ګاډی چلوي، وی ټالی شاته ناستم، یو بوډا سپین ږیری دی، شیخ الاسلام دونه غټه ږیری ده، د نامه عمره ږیری ده، او په موبایل ورته بربند فلم چلی. لکه دومره اوږده ږیره دی د خوار شي. او ته وی ورلم، ما ورته چې داسې کوې؟ وی ځان مشغولو. سو سلور پینځه ورځې پس هغه بوډا خدای په سترګو ړوند کړ، د سوال پسې ګرځي. هر سړی خو نه لندی، بعضې لندی. نو که دا سترګې ړندې شي بیا به څه کوي؟ او کوي نه څه. هلکه پلان کې نشته بیګا ماسخوتن مانځه کې خو جی فالج والے یو سات کې دله د خولې نه ډیوه جوړه کړي لاړې ته بیګي، لاس ته دله سمڅۍ جوړه کړي، د خپې نه کونټۍ جوړه کړي. کولی شي الله که نه شي کولی. دنیا کې هم کوي او آخرت کې. وایي زما رونو زړه مې در باندې خوږېږي. ځان تم دا نصیحت کوم، یوازې تاسو ته نه کوم، ځان تم دا نصیحت کوم او تاسو ته کوم چې مونږ به پیغمبري خو استعمالو. مسلمان سره توکا، ټګي، ظلم د پیسې دپاره به نه کوو. رزق د خدای په اختیار کې دی. بس رزق الله سره دی. لکه یوه په خولې بله دې ته منافقت وایي. دا د دې نه غټه بد اخلاقي بله نشته. دا به نه کوو. ښه خوی به استعمالو، هغه جون به استعمالو چې رب هم خوشحاله شي خفه نه شي، هغه خوی به استعمالو چې بندم خوشحاله شي او خفه نه شي. د مونږ لوی رب خفه که یا بندم خفه که، هغه ورځ تېره نه ده چې مونږ خدای په دنیا کې مرونیسي او په آخرت کې مرونیسي. ان بطش ربک لشدید. د خدای ګرف وی ډېر سخت دی. ګوره چې راونیسي نو پاتې کېږي. مستی به نه کوو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، مسلمان ته سپک به نه ګورو. دا ټوله بد اخلاقي ده. کبر بد اخلاقي، لویي بد اخلاقي، مسلمان ته سپک کتل، د مسلمان غیبت او مسلمان پسې بد رد، او د بل یوه غلطي رانیول او خپلې شل شاته کول. ځانکي کې خو دا غلطي ده، دا غلطي ده، دا وي به پکې هر چا کې به. ما کې مشته او تاسو کې مشته، خو ما کې به سج او تا کې به یو، ما کې به زر او پتا کې به دوی. نو زه خپل زر ولې نه وباسم چې ستا غد ورانیسم. خدای دې مونږ کې د حضور پاک او د هغه د صحابو په شانتې ښکلی او خوش تخریج پیدا کړي. رب العالمین مونږ د ښکلي پیغمبر په نقش قدم روان. خدای د قیامت په هغه لوی ورځ مونږ د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې ودرولي. خدای د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به هم نصیب کړي. خدای ښکلي خوی نصیب کړي. خدای د بد اخلاقو نه مو ساتي، د بد عملو نه مو ساتي، بچیم د لوفرۍ د ژوند نه وساتي. او کم دوستان دي چې هغه په بیمارو کې مبتلا دي ته وله شفا ورکړي. څو قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي. د ټینشنونو پریشانو او د مخلوق د شر نه په حفاظت کې وساتي. خدای ته زمونږ یو قدم په تله د نیکۍ کې ولیکې. خدای زمونږ عبادت سره مینه پیدا کړي. خدای بچیم کامیاب کړي، مشران مو بخې، او چې څومره نوجوانان دي خدایا د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي. رب العالمین د خپل قهر او غضب نه په دواړه جهان او ساتي. او خدای د رسوایی او د بیزت جهنم سره د زنانو محفوظ او ساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله.